سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د کندهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 3 کسان وژل شوي او 7 نور ټپیان دي. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي دغه پیښه تیر ماخوستن د کندهار ښار د 14مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د محمد اشرف غني پر ټاکنیز کمپاین د ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم، یوه میرمن او یو سپین ږیری، او په ټپیانو کې هم یوه میرمن شامله ده. د امریکې ولسمشر وایي د ترهګرۍ له منځه وړل او په یو واقعیت د سولې بدلول د افغانستان لپاره د هغه له پروګرامونو دي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 400مه کلنۍ ناسته کې زیاته کړه امریکا هیڅکله د بې پایه جګړو پلوي نه ده او د افغانستان لپاره د یوې روښانه راتلونکي د موندلو هڅې کوي. نوموړي د طالبانو د بریدونو دوام ته په نغوت سره وویل د خپل افغان او نور متحدینو سره په ګډه کار کوي څو ترهګري له منځه یوسي، او همداراز یې په ډاګه کړه چې واشنګټن به هیڅکله په واقعیت باندې د سولې د بدلولو له هڅو لاس وانخلي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د غزني ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته تللي وو. دوی د موبین روان عملیات بریالي یاد کړل او اړوندو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه څو د جغتو ولسوالۍ او د دې ولسوالۍ د قیاق درې په اړوند سیمو کې د ښه امنیت ساتنې په موخه امنیتي بیزونه جوړ کړي. دوی همداراز ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه څو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لازم امنیتي امکانات برابر کړي. په هرات او فراه ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون مسؤلین د راروانو ولسمشري ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې له خپلو چمتووالي خبر ورکوي. په هرات کې دغه کمیسیون ولایتي مسؤلین وایي تر اوسه 11 ولسوالیو ته حساس ټاکنیز مواد رسیدلي او په راتلونکو ورځو کې به 6 نورو ولسوالیو ته هم یاد مواد ولېږدول شي. د نوموړي په وینا د ټاکنو په ورځ به د رای ورکړې له 300 مرکزونو 280 مرکزونه به یې پرانیستي وي. له دې سره سم په فراه کې د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز مسؤلین هم وایي په دغه ولایت کې به د رای ورکړې له 240 مرکزونو په 63 مرکزونو کې به ټاکنې وشي او پاتې نورې به بندې وي. په ورته وخت کې د یادو ولایتونو سیمه ییز مسؤلین د رای ورکړو د مرکزونو د امنیت له ټینګښته ډاډ ورکوي. امیدوار هستیم که پروسه انتخابات هم با همه شکوه و همه عزت و تمام نیرو حفظ امنیت کنند. باید این مردم به انتخابات اشتراک کنن، برم اینمو زعیمی که واقعا به درد و رنج و از این مردم شریکه و همو رای بدن. ما تا اکنون به 11 ولسوالی مواد حساس خود رساندیم و در سطح ولسوالی جای به جای شده. در ولایت فراه 224 مرکز رایدهی تثبیت شده بوده قبلا و از این مجموع 224 مرکز رایدهی 161 مرکز رایدهی مسدود می باشه. بدبختانه اکثر نقاط تحت تسلط دشمن و طالبان می باشه که نیروهای امنیتی ما در اونجا وجود نداره. این روند ادامه پیدا خواهد کرد. ما امیدوار هستیم که طالبان مسلح در پروسه انتخابات هیچ گونه مداخله‌ای نداشته باشند، اخلال نکنند، اجازه بدن که شهروندان به پای صندوق‌های رای برند. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د درې اړخیزو سیالیو پیلوبه د باران د ورښت له امله تېره ورځ ترسره نه شوه او لوبه په مساوي توګه اعلان شوه. دغه درې اړخیزه لوبې د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ 11 ورځې مخکې پیل او تېره ورځ پای ته ورسېدې. افغان لوبغاړي به نن هیواد ته بیرته راستانه شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مد.